بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. بیا هم روحانیت صافی د پنځم ټولګي د لوستونو په ادامه کې چې د اونیو په حساب 14مه اونۍ ده چې زموږ د دې اونۍ موضوع ده له ټولګي سره مینه، صفحه 15 او 16 ستاسو په چوپړ کې یم. د لوست موخه یا هدف مو دا ده ګرانو زده کوونکو، تاسو باید له ټولګي سره مینه لوست سم ولولئ، سمې ولیکئ او تل خپل ټولګی منظمه وساتئ او له ټولګیوالو سره مینه او همکاري ولرئ. د لوست پایله یا نتیجه مو دا ده چې ګرانو زده کوونکو د ټولګي او ټولګیوالو سره مینه درلودل ډیر ښه کار دی او هم ګرانو زده کوونکو تاسو باید له ټولګیوالو سره هم مرسته وکړئ. مخکې له دې نه چې خپل نوی لوست شروع کړو، له تیر لوست څخه یو یادونه لرو چې تیر لوست زموږ د کال یعنی سال په هکله و چې یو کال 4 موسمه لرل، پسرلی، دوبی، منی او ژمی، او هر موسم 3 میاشتې لري او هر موسم خپله ځان ته ځانګړتیاوې لرلې چې دا ټول تاسو په مشرع توګه ولوسته او خدای دې وکړي چې تاسو پکې کومه ستونزه ونه لرئ. 12 لوست له ټولګي سره مینه. درس 12 محبت با صنف یا دوست داشتن صنف. ښکلا او رشاد خور او ورور دي. ښکلا و رشاد خواهر و برادر هستند. هغوی له ټولګي سره مینه لري او هیڅکله غیرحاضري نه کوي. اونا صنفشان دوست دارن و هیچ وقت غیرحاضري نمی کنن. ښکلا غواړي په راتلونکي کې ډاکتر شي. ښکلا می خواهد که در آینده دکتر شود. او رشاد له انجینری سره مینه لري و رشاد انجینری را خوش داره. دوی د خپلو ښوونکو لوست ته غوږ نیسي. اینا به درسای استادشان گوش میگیرن. په کورونو کې کورنۍ دندې سرته رسوي. در خانه هایشان کارخانگیشان انجام میدهد. دوی تل خپل ورځنی لوستونه زده کوي. اینا همیشه درسای روزمرهشان یاد میگیرن. ځکه چې د زده کړې په واسطه خپل ځان او هیواد آبادولی شي، به خاطر که توسط آموختن خودشان و وطنشان آباد کرده میتونند. هدف از خودشان این است که خودت به یک جای رسانده میتوانند و وقتی که خودشان چیزی را یاد گرفت وطنشان هم آباد کرده میتوانند. که څوک په خپلو لوستونو کې زیار ونه باسي، هغه له خپلو ټولګیوالو وروسته پاتې کیږي. اگر کسی در درسای خود زحمت نکشه، اونا از همصنفیایشان پس میمانند یا به عقب میمانند. د دې لوست په ادامه کې زموږ پوښتنې او ځوابونه دي. سوال جواب کې به تعقیب درس داریم. لومړی زده کوونکی شاګرد اول: ښکلا او رشاد هر ورځ په کورونو کې څه کوي؟ ښکلا و رشاد هر روز در خانه هایشان چی میکنن؟ دویم زده کوونکی شاګرد دوم: په خپلو کورونو کې خپل کورنۍ دندې سرته رسوي. در خانه هایشان کارخانگیشان را انجام میدهند. لومړی زده کوونکی: ته په کور کې څه کوي؟ شاګرد اول: خودت در خانه چی میکنی؟ البته از شاگرد دوم سوال کرده. دویم زده کوونکی: زه په کور کې خپل کورنۍ دندې سرته رسوم او بیا له پلار سره په کارونو کې مرسته کوم. ما شاگرد دوم میگم من در خانه کارخانگی ما انجام میدم و بعد از او با پدرجانم در کارا کمک میکنم او کله کله له خپل مور سره هم مرسته کوم و بعضی اوقات با مادرجانم هم کمک میکنم. ته څنګه؟ شما چطور؟ لومړی زده کوونکی: زه هم په کور کې له مور او پلار سره مرسته کوم. شاگرد اول میگم من هم در خانه با مادرجان و پدرجانم کمک میکنم. په دې لوست کې مونږ ته نوي لغاتونه دي: خور، خواهر، ورور، برادر، هیڅکله، هیچ وقت، راتلونکی، آینده، ورځنی، روزمره، زیار،
زحمت کوشش. ګرانو زده کوونکو غواړم چې لوست تاسو ته خلاصه کړم. د لوست څخه مونږ دا زده کړل چې مونږ باید خپل ټولګی ډیر پاک او منظمه وساتو، په ټولګي کې همیشه حاضر وسو، خپل درسونه په سمه توګه ولولو او په کور کې هم خپل درسونه تکرار کړو او په کور په کارونو کې هم له مور او پلار سره مرسته وکړو او ګرانو زده کوونکو د ښوونکو خبرو ته غوږ کیدو او کومه کورنۍ دنده چې موږ ته راکوي په سمه توګه یې سرته ورسوو او ټول نه مهمه دا چې خپل ټولګیوالو سره هم مرسته وکړو او دوستي ورسره ولرو. او کورنۍ دنده مو دا د ګرانو زده کوونکو چې تاسو باید لوست له دري معنا سره زده کړئ، لغتونه یې حفظ کړئ او په جملو کې استعمال کړئ. لوست مو هم دلته پای ته ورسید. له پاملرنې نه مو مننه. الله مو مل شه.